ما ته بل ورځ یو ویډیو چارولې غره د یو مولانا صاحب هغه مولانا صاحب چې دینو په خپل ویډیو کې لګیا دی او په شیخ صاحب پس ډېر زیاتې غلط خبرې کوي او شیخ صاحب بچر خپل یو کارګزاري بیان کړي چرته په یو بیان کې شیخ صاحب بچر د دوبۍ ته تلی نو په دوبۍ کې شیخ صاحب فرمایي چې زه یو لفټ کې وما او لفټ کې ولاړم د کې لفټ دروازه کولو شو او یو زنانه رانه وتا او هغه زنانه چې ونه دا غي دا ټول بدن ښکارېده او ما د خلینه اوتل چې لا حول ولا قوه بیا غ زنانه بوله هم څه جواب ورکړي نو ما ته مرګرو دا رولې ډېر زیات چیرې دا وګوره دا د بنوري ټاون یو فاضل له او د په شیخ صاحب پسې خبرې کړې دي شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب حفظه الله پسې او ډېر زیات بد ردی و پسې ویلي دي نو ما چې کله هغه وکړه نو هغه زمونږ د مرګرو ته دغه په دې نوم کې اشتباه شوی دا ګوره د هغه نوم چې لیکلی دی که نه هلته نو هغه مولانا محمد یوسف نو زمونږ د مرګري په دوکه شوي دی ما ته وایي چې دا د بنوري ټاون فاضل دی حالانکه د بنوري ټاون فاضل نه دی هغه ځان سره لیکلی دي مولانا محمد یوسف بونیری لیکلی دی نو زمونږ مرګرو ته اشتباه دی کې شوی دا او هغه ویږي دا بنوري دی اب بنوري نه دی هغه بونیری دی نو زمونږ هغه مرګري چې کم دی د دې نسبت هرگز زمونږ داسې یو مدرسه چې زمونږ علماء دیوبند یو غټه مدرسه ده او د هغې فاضل هیڅ چرته په خپلو اکابرو پسې او په خپلو شیوخو پسې بد رد نشي ویلی او سپکې په تورې ورپسې نشي ویلی هغه چې په هغه ویډیو کې کومې سپکې خبرې کړي دي دا صرف د ځان د مشهورتیا دپاره چې په دونه غټ سړي پسې زه داسې سپکې خبرې وکړم نو زه به مشهور شم او بیا یې ځان وسره څنګه په مقابله کې راوستی دی وایي چې شیخ صاحب دوبۍ ته تللی او هغه داسې یو جینۍ ته دا دونه غټ شیخ دی او دونه حدیثو درس کوي او هلته کې داسې یو جینۍ ته کتل چې د هغې په بدن باندې کپړې هم نه وي بیا خپله یو واقع حضرت صاحب بیانوي چې زه هم داسې یو ځای ته تلم او زه په ایرپورټ کې ناست وم او انګریزانې جینکۍ او سړي راغله بس ما بالکل نظر چې کوم دی دا ما د سره اوچت کړی نه دی بس صرف چې موبایل به مې کته نو سترګې به مې لږې اوچتې کړې کریما اړو بره کتلی نه دي نو د الله بنده ته په داسې خلکو پسې خبرې کوي او داسې خلکو په باره کې ته دا قسمه او بیا په سوشل میډیا باندې داسې خبرې کوي هغه خو تقریبا نن سبا که په دنیا کې زما په معلوماتو کې کیدی شي کمی وي خو که چا ته پته نو خیر دی هغه مونږ ته ویلی شي مونږ خپله غلطي تسلیموم چې مونږ ته څوک ووایي دا نو نن سبا زما د معلوماتو مطابق شیخ حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب حفظه الله چې دی نو دی په نعمانیه کې هم درس کوي په نعمانیه کې تقریبا 1200 تعداد الته کې دی د کم طلبا چې د دوره حدیث او بیا د التنزی او جامعه دارالعلوم حقانیه کوړه هټک کې هغه بیا د حدیثو درس کوي په ټوله دنیا کې په نن دور کې هغه دومره لوی شیخ الحدیث دی چې دا دواړه یو ځای کې نو هغه چې بیک وخت لکه په هر کال کې چې څونه فضلا فارغیږي نو دومره فضلا تقریبا کم 3000 فضلا جوړیږي حقانیه کې هم دغه شان تعداد ډیر زیات دی فنومانیه کې هم د دې کې خارجي طلبا هم ډیر زیات دي نو تقریبا 3000 خوشا طلبا کم دیتا هغه په کال کې دغه نه فارغیږي او حدیث او علم ته نه حاصلې نو ته هغه پسې خبره کې دا دونه مرتبه الله سړی له اسی ور کوي دا ډیر غټه تقوا غواړي دا ډیر زیات جدوجہد غواړي نو ته کزان مشوره نا مولانا محمد یوسف بونیری صاحب کته ځان مشوره نو سبل لار چرته ځان له وګوره او بل زمونږ مرګرو ته چې کومه په دې کې مغالطه شوی وه چې دا د بنوري ټاون فاضل دی نو نه هغه مولانا محمد یوسف بونیری دی بنوري نه دی صحیح شو دا کم چې د بنوري ټاون فاضلانی نو هغې ځان سره اکثر د بنوري لیکي نو دا بونیری دی بنوري نه دی په دې کې دا برګري چې دي نو دا د خیال ساتي هغه زمونږ یو بهترینه او غټه اداره ده او د هغې فضلا چې کوم دي هغه دومره بې ادبه نه دي چې هغه په خپلو مشرانو پسې او په خپلو شیوخو او کابرو پسې خبرې وکړي دا ټول زمونږ څومره مشران چې دي که هغه د هر مکتب فکر سره د هغې تعلق دی خو چې مشر دی سپینګري دی د حدیثو درس کوي علم خلکو تخی هغه زمونږ د سر تاج دی او مونږ د هغه د خپو خورم نه یو او دا خو لا بیا زمونږ د خپل مکتب فکر خلق دی او د علماء دیوبند خلق دی نو دا خو زمونږ داسې دی په مونږ باندې سم پاس اسمان دی نو دته مونږ عاجزانه درخواست کوو چې د ځان د مشورتیا دپاره څه بله لار وګوره دا شیوخ چې کوم دي دې پسې هسې بې څه خبرې مه کوو د دې نه ډېر زیات نفرتونه پیلاویږي او د خلکو ذهنونه خرابیږي